شروع قرص د برېښنا د پرچاوي په هکله به داسې ووایو چې دغه پرچاوي کومه موجوده ده په کابل کې اصل مشکل د دې دغه کمبود د برېښنا ده په افغانستان کې. افغانستان ټوله 9.5 میګاواټه برېښنا لري او ضرورت د افغانستان په نفوس ته په کتو سره د وضعیت د افغانستان ته په کتو سره صنعتي او تولیدي فابریکو ته په کتو سره ضرورت د افغانستان سره 4000 میګاواټه ده. نو طبعا 9.5 میګاواټه د 4000 میګاواټه په ځای باندې تطبیقي پرچاوي رامنځته کیږي. بیا یو بل مشکل چې په دغه وخت کې موږ سره مواجه شوي یو هغه دغه د ګرمۍ موسم په راتګ سره همدا شی د سختو سړو په راتګ سره په دغه دوه موسمونو کې هغه وسایل استعمالیږي چې هغه په دې نورو موسمونو کې نه وي. نو دلته د موږ په شبکې باندې یو څه اضافه باري نور رامنځته کیږي، د پرچاوي نور زیاتیږي. خو د دې پرچاوي د دغه مشکلاتو د رفع کولو لپاره موږ لاس په کار باندې یو، یعنې لاس تر زنې موږ نه یو ناست. په دې برخه کې موږ ډېری پروژې تړونونه کړي دي چې تقریبا په داخل د افغانستان کې تر 12 پروژو پورې موږ تړونونه کړي چې له دې لارې نه به انشاءالله العزیز موږ په راروانو کلونو کې 1860 میګاواټه برېښنا تولید کړو. همدغه شی له عزیزي ګروپ سره موږ تقریبا تر 10,000 میګاواټه پورې تړونونه کړي دي چې څو ځایه تقریبا د هغوی کارونه د 840 میګاواټه په اندازه باندې د هغوی عملي کارونه اوس شروع دي چې د دغه کارونو په سر ته رسېدو سره به دغه مشکل د پرچاوي دغه مشکل د مشکلاتو دا اوس رامنځته شوي دي، زموږ افغانان ورسره مواجه دي. دې مشکل ته به د پای ټکی کېښودلی شي. او یو بل مشکل چې هغه له پخوا نه په میراث باندې موږ ته راپاتې ده، موږ ورسره مواجه یو، هغه د شبکې د کیفیت ده. په وخت جمهوریت کې دلته چې کومه شبکه غځېدلې، کوم ترانسفرمرونه لګېدلي، د هغو کیفیت ډېر کمزوری ده. مثلا که یوې منطقې ته ضرورت د یو 15 میګاواټه لاین ده، هلته لاین غځېدلی ده تقریبا د 3 میګاواټه. همدغه شی که یو ترانسفرمر ته ضرورت د 200 کورنیو ده چې 200 کورنیو ته ترېنه برق ورکړل شي، هلته هغوی ته له دې ترانسفرمر نه برق غځېدلی تر 1500 کورنیو 600 کورنیو ته. نو دغه کمزوری کیفیت بیا په دغه وخت کې چې د موږ په لاینونو باندې اضافه باري موجوده وي، نو دغه سبب د عارضې ګرځي. نو دا وخت په وخت باندې په هغه منطقو کې چې هلته لاینونه نه دي نوي شوي، هلته د موږ دغه عارضه زیاتیږي. او یو بل وجه چې هغه په دغه کلونو کې به ټول افغانان ویني چې هغه هجوم د مهاجرینو ده. تقریبا افغانستان ته تر 2 لکه پورې مهاجرین راغلل. نو طبعا په یو منطقه کې یو وطن کې چې هجوم د انسانانو وي، کثرت د انسانانو رامنځته شي، همدغه شی د هر شي په استعمال کې زیادت راځي. نو طبعا به د برېښنا په استعمال کې هم زیادت راغلی وي چې له دغه وجوهاتو نه موږ په دغه موسمونو کې د برېښنا له پرچاوي سره مخامخ یو.